د شپې داستان. د واکمن او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د بغداد ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه ناول د لومړۍ برخې ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دوهمه برخه را پیلوو. کله چې نجمه د احمد څنګ ته راورسېدله نو احمد وویل: سیده ولې در سره رانغلم؟ نجمې وویل: هغه به ماښام ته راشي. احمد وویل: زما زړه و چې په کښتۍ کې چکر ووهم، فکر مې کاوه چې له تا سره به دې ملګرې هم وي. نجمې وویل: چکر به بیا ووهي، خو نجمه غلې شوه. احمد وویل: خو څه؟ نجمې وویل: نه خو بینځې شته او نه نڅاګرې، له تا سره خو ملا صاحب دی. د ملا په ویلو سره نجمې په ډېرې شوخۍ سره احمد ته وکتل. احمد په خندا کې وویل: نه ملا هم نه دی، هسې خو په یو نیم محفل کې کینی. نجمې وویل: دا هم ملا دی. او احمد وویل: تا ته به څه ووایم، خو دا احمد ډېر شوخ دی. احمد په خندا سره وویل: شوخ نه یم، خو طبیعت مې. نجمه په خندا شوه. د هغې غاښونو چې د ملغلرو په څېر یې ځلا کوله د خندا پر مهال وځلېدل. احمد وویل: تاسې چې څه هم ووایې پر ځای دي. احمد وویل: زه به څه ووایم، په دې خو ټول پوهېږي چې په دې پیر کې مسلمان د ښځې په مینه کې ډوب دی. الله جل جلاله یې هېر کړی دی. ویرېږم چې پر موږ د الله جل جلاله قهر نازل نه شي. احمد ورغبرګه کړه: بېغمه شه، الله جل جلاله پر موږ قهر نه نازلوي. نجمې وویل: که پر موږ قهر نازل هم شي، په تا هېڅکله نه نازلېږي. احمد وویل: ښه ملا صاحب، اوس دا خبرې پرېږده، راځه چې لاره لنډوو. احمد وویل: ولې ته چېرته په سفر روان یې؟ هو سفر یې وکړه، نن به په کښتۍ کې له ښاره د باندې هم وځو. نجمې وویل: ګوره انکاري نه شي. احمد زیاته کړه: انکار به ولې کوي، څنګه احمده؟ احمد هم ومنله. درې واړه کښتۍ ته وروختل. کښتۍ روانه شوه. ډېره ښکلې جوړه شوې وه. څو سینګار شوې خونې پکې وې. د خونو دیوالونه لرګین وو. سپین او سره زر هم پکې کار شوی وو. دروازو ته یې وریښمینې پردې ځړېدلې وې. په هره خونه کې صفې پرتې وې. هر څه شاهي برېښېدل او هر څه ډېر ښکلي معلومېدل. درې واړه د یوې خونې مخې ته کېناستل. کښتۍ روانه وه. د سیند دواړو خواوو ته ډېرې وړې کښتۍ ولاړې وې. ځینې د سیند یوې
او بلې خواته تېرېدلې. په هرې کښتۍ کې نارینه او ښځې ناستې وې. ډېر خوشحاله وو. د ښځو مخونه لوڅ وو. چا له ورور، چا له پلار، چا له میړه او ځینو له خپلو ملګرو سره خنداګانې او خوشحالۍ کولې. واړه او زاړه ټول خوشحاله وو. د الله جل جلاله په هر ډول نعمت ماړه وو. شتمني یې ورکړې وه، خوښي یې ورکړې وه او له غمونو یې لرې ساتلې وو. په کار خو دا و چې دوی د خالق تعالی شکر ادا کړی وای، خو الله جل جلاله په بشپړ ډول د دوی له یاده وتلی وو. شتمني دومره بېغمه کړې وو چې الله جل جلاله ترې هېر وو. کښتۍ ورو ورو روانه وه. د سیند دواړه خواوې په شنو او سپینو مرمرو پوښل شوې وې. یو عجب زړه راښکون پکې و. یوه کښتۍ را روانه وه. د سندرو آوازونه ترې راتلل. نجمې وویل: زما نوبت الخاتون ډېر خوښېږي. نوبت الخاتون په شاهي ماڼۍ کې هغه دود و چې شهزادګانې به سره راټولې شولې او په نوبت به یې سندرې ویلې. احمد وویل: زما په فکر کې دا کښتۍ د کوم وزیر د کورنۍ ده. نجمې وویل: هو، هاجره ده. هغه او د هغې د کورنۍ نجونې دي. احمد وویل: دوی څومره ښایسته سندرې وایي. نجمې وویل: هو، هغوی یې زده کړه کړې ده. احمد وویل: هاجره ستا ملګرې ده؟ نجمې په خندا سره وویل: دا هم ووایه چې ښکلې هم ده. احمد وویل: ښکلې هم ده او نیازبینه هم. دا مهال د هاجرې کښتۍ د دوی له کښتۍ سره یو ډول روانه وه. هاجره ډېره په ناز ناسته وه. هغې او ملګرو یې سندرې ویلې. هاجره ډېره ښکلې وه. احمد د هغوی سیل ته ډېر ژور فکر وړی و. ناڅاپه اوبه پرې وشیندل شوې. هاجرې او ملګرو یې له هغې کښتۍ او نجمې په دې کښتۍ کې په کړس کړس وخندل. د نجمې په رخسار څاڅکې څاڅکې اوبه لکه د شبنم غوندې ځلېدلې. داسې ښکلې معلومېدلې لکه په سره ګلاب چې پرخه پرته وي. احمد وویل: زه یې ټول لوند کړم. لا هم د سندرو آوازونه راتلل. احمد هم په هماغه ډول سیل ته دوام ورکړ. کښتۍ لا روانه وه. داسې ځای ته ورسېدل چې د عباسي خلافت جنګي بېړۍ ولاړې وې. څلورو خواوو ته یې پوځ پیره کوله. کښتۍ له لسو میلو څخه ډېره لرې تللې وه. احمد وویل: تر همدې ځایه بس ده، بېرته به ستانه شو. ولې ستړی شوې؟ نه، د ستړیا خبره نه ده. نور خو د سیل څه پاتې نه دي، نه کښتۍ شته او نه هم. نجمې وویل: د هاجرې دوی کښتۍ هم لاړه. احمد وویل: که کښتۍ یې نه وای ستنه کړې نو ماښامۍ به یې له تا سره کوو. نجمې وویل: هسې مې هم د ماښامۍ بلنه ورکړې ده. ملا صاحب تا ته هم بلنه درکوم. احمد د مننې په دود سر وخوځاوه. نجمې وویل: لکه چې زما بلنه دې ومنله. احمد وویل: ولې به یې نه منې؟ احمد هم زیاته کړه: دا خو زما لپاره د ویاړ خبره ده. نجمې په خندا سره وویل: له تا هم ډېره ډېره مننه. احمد وویل: څنګه مو خوښه ده؟ کښتۍ به بېرته را وګرځوو. نجمې وویل: سمه ده، را ویې ګرځوه.
احمر له خپله ځایه پاڅېد، د کښتۍ غاړې ته لاړ. په ورو یې وویل ټوله شپه مې په اندېښنه کې تېره شوه. نجمې وویل او زما په راتللو به د اندېښنه لرې شوې وي. احمر وویل خلیفه کوم تالاب جوړ کړی دی؟ نجمې خبره ورپرې کړه. ویې ویل د تالاب یادونه مه کوه. شېبه وروسته کښتۍ د بنجرې تر څنګ ودرېده. درې واړه له کښتۍ راښکته شول. د بغداد ښار د عباسي خلیفه ابو جعفر منصور لخوا ورغول شو. په 146 کې کار پیل او په 149 کې پای ته ورسېد. کله چې ابوالعباس چې د صفاح په نوم مشهور و انبار خپله پلازمینه وټاکله، په دې سیمه کې د راوندیه ډلې زور زیات شو. راوندیه د خراسان او ایران هغه ناپوهه خلک وو چې له اسلام سره یې لویه فاصله لرله او ابو جعفر منصور یې خدای بللو. دا ډله ورځ په ورځ زیاتېدله او خپلې ناولې عقیدې یې خپرولې. ابو جعفر څو ځله پوه کړل خو ویې نه منله. منصور ترې 200 تنه ونیول. هغوی لومړی خپل ملګري له بند آزاد کړل او بیرته یې د خپل الله منصور ماڼۍ محاصره کړل. عجیبه خو دا وه چې منصور ته یې الله هم ویلو او جګړه یې هم ورسره کوله. دا مهال یوازې د ماڼۍ ساتونکي وو او نور پوځ نه وو. منصور خپله توره راواخیسته او مخامخ یې ورسره جګړه وکړه. له همدې کبله یې د پلازمینې د بدلون تکل وکړ. دا چې د دجلې شاوخوا ډېره شنه وه، په دې ځای کې عیسوي راهبان دېره وو. راهبانو منصور ته د دې د ښه والي په اړه ډېر معلومات ورکړل. منصور د بغداد په اړه معلومات راټول کړل. د بغداد نوم باغداد دی. په دې باغ کې به د ایران پاچان او شیروان چې په عادل هم مشهور و پرېکړې کولې. ابو حنیفه رحمت الله علیه د منصور په لارښوونو ستره نقشه جوړه کړه چې د منصور بېشانه خوښه شوه او په 140 کې منصور خپله د دې ښار بنسټ کېښود. 100,000 کارګر له ریاض، موصل، شام، بابل او فارس څخه د ښار د جوړولو لپاره راغوښتل شوي وو. 3 کاله سر په سر پرې کار روان و. منصور د دې ښار نوم مدینة الاسلام کېښود، خو په دې نوم سره مشهور نه شو. یوازې په عباسي خلافت پورې محدود پاتې شو. دا ښار د دجلې د سیند په غاړه د دایرې په ډول جوړ شوی و. یو ژور خندق هم پکې جوړ و. 4 سرت برجونه یې هم جوړ شول. ډېرې لوړې دروازې جوړې شوې او له ښار چاپېره دنګ دیوال راتاو شو. دننه پکې بله قلعه جوړه شوه چې پکې قصر الخلد جوړ شوی و. یوه دروازه یې د سرو زرو وه چې د باب الذهب په نوم یادېدله. له قصر الخلد سره نږدې ډېر ستر جومات ورغول شو. خزانه، د وسلو د ساتلو زیرمې، د خلافت دفترونه او نور جوړ شول. په همدې ډول د منصور ولیعهد هم له دجلې سیند بلې غاړې ته محمدیه ښار هم په دایروي ډول جوړ کړ چې وروسته دا ښار هم په بغداد مشهور شو. ورو ورو ښار دومره پراخه شو چې د نړۍ په کچه یې نوم وګاټه. ستر سړکونه یې 80 فوټه او عامې لارې یې 30 فوټه پراخې وې. د همدې سړکونو له کبله د ښار کوڅې او واټونه معلوم شول او د هر واټ لپاره ځانګړي بڼونه، باغچې، مدرسې، پوهنتونونه، ښوونځي او نور جوړ شول. د دجلې له سینده ستر نهرونه راتیر او د ښار هر کور، بڼ، باغچې، چمن او نور ځایونه پرې ښایسته ښکارېدل.
شاهي ماڼۍ هم ډېرې پراخه وې. په ساعتونو ساعتونو مزل پکې کېده. ستر ژوبڼ پکې جوړ شوی و چې د نړۍ هر ډول ځناورو پکې شتون لاره. لنډه دا چې بغداد له اوسنۍ نړۍ هم وړاندې و، خو هیڅ وګړي ته یې الله جل جلاله نه و وریاد. احمر هم یو شهزاده و، د مستنصر بالله منصور وراره و او مستعصم بالله د مستنصر بالله زوی و. نو احمر د خلیفه وراره و. ماڼۍ یې له قصر الخلد سره نږدې وه. ورسره په خوا کې د احمد ابوالقاسم ماڼۍ نښتې وه. د دواړو ماڼیو ترمنځ بڼ و. د اوبو لویې فوارې پکې لګېدلې وې. دواړه ماڼۍ بې بریده ښکلې او ښایسته برېښېدې. نجمې احمد ته د ماښامي بلنه ورکړې وه. نو له لمر لوېدو وروسته احمد د نجمې دوی ماڼۍ ته ورننوت. دا چې لمر پرېوتی و، ټوله ماڼۍ په څراغونو روښانه وه. بڼ هم روښانه و. احمد له بڼه تېر شو. سپینو مرمرو ځمکه پوښلې وه. احمد یوې خونې ته ننوت او ورپسې بلې خونې ته. د هرې دروازې مخې ته وریښمینې پردې ځوړند وې. ځمکې یې په قالینو پوښلې وې. دیوالونه یې سپینو او آسماني مرمرو ښکلې کړي وو. هره خونه دومره ښکلې او په زړه پورې جوړه شوې وه چې خوب پکې نه وه. په دې ماڼۍ کې ډېرې وینځې وې. هرې یوې خپل کار کاوه. په یوه خونه کې احمر نجمه ناسته ولیده. پر سر یې د زرو تاج و. د وریښمو تورو جامو یې ښکلا یو په دوه کړې وه. 14مه سپوږمۍ یې مخې ته هېڅ هم نه وه. نجمې په غټو تورو سترګو احمد ته وکتل. په مسکا یې د هغه تود هرکلی وکړ. احمد په مخامخ صفه کېناست. نجمې په شوخۍ سره وویل: ډېر به وږی شوی یې. احمد ډېر په ځیرک ډول ورغبرګه کړه: نه، لوږې نه یم راوستی، بلکې د نیمروز د ښکلا تندې راوستی یم. احمد به شهزاده نجمې ته له مینې نیمروز ویله. نجمې وویل: که د لوږې والا رښتیا ویلې وای نو ستا له ویلو څخه به غوره و. ما خو رښتیا خبره وکړه. که مخې ته مې همداسې ناسته اوسي نو د لوږې او تندې به هېڅ غم راسره نه وي. نجمه وشرمېده. خبره یې بدله کړه. ویې ویل: زما ملګرې هجره هم راتلونکې ده. زما نیمروز له هجرې سره اړیکې مه زیاتوه. هغه د ابن علقمې لور ده او هغوی شیعګان دي. نجمې وویل: زه پوهېږم او په دې هم پوهېږم چې ابن علقمې ښه سړی نه دی، خو هاجره ډېره نیک نجلۍ ده. احمد وویل: ما اورېدلي دي چې ابن علقمې هغه د دې لپاره رالېږلي څو پوه شي چې په شاهي کورنۍ کې د هغه په اړه څه خبرې روانې دي. نجمې وویل: نه، هاجره د پلار جاسوسي نه کوي. خو دا وخت نجمه چوپ شوه. احمد وویل: خو څه؟ خو ابن علقمې دا ضرور غواړي چې هغه دې د شهزاده ابوبکر میرمن شي. ابوبکر د خلیفه مستعصم ځوان زوی و. احمد وویل: هاجره مې 2-3 ځلې لیدلې ده، ډېره ښکلې ده، کېدای شي ابوبکر یې خوښه کړي. نجمې وویل: خو له هاجرې سره زما ورور جان ابوالقاسم هم مینه لري. احمد وویل: خو ابن علقمې به دا ونه مني، ځکه چې هغه غواړي لوري له ابوبکر سره واده وکړي چې ملکه شي. نجمې وویل: ته سم وایې، خو کېدای شي خلیفه یې ونه مني. احمد وویل: خلیفه د عجیبه مزاج خاوند دی. هغه د طالب په اورېدو سره نجمه اندېښمنه شوه. ویې ویل: د الله لپاره نور د طالب نوم مه اخله.
احمر بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د دې وروسته به یې نه یادوي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دوهمه برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې تاریخي ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په یو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.